تا چې په منځ کې دغه ذهن راولي ګوره د موز وزن ته چې کوم ځای ته به دې مقام خیږي زما ستا ذهن کم خوان ما ورته الله اکبر ووایو خدای مولوي صاحب به کله سلام ګرځي پلاني دی کې یو جنازه ده چې دا به څوک کوي خلک به ډېري لږ به پلاني کار دی انسان خپل تصورات دي ګاڼې والا ولاړ دی الله اکبر وشو هغه خپل تصوراتو کې لګیا دی چې هلته پور پخېدو کې دي دلته مولوي صاحب اوس لګیا دی بس سلام وګرځي نه که نه همداسې غر ووایي وی په منځه کې راته په ایمان دا پور کېده بس هغه پور چکی شي هغه شی میلو شي خو د الله محبت خو میلو نه شي راځئ جي داسې الله اکبر به وی څنګه چې خواجه غریب النواز معین الدین چشتی رحمت الله علیه وی داسې به کې گپ شپ کار به نه کې سم الله اکبر به وی سم لنه به هم ده ووی چې الله تلوی د دنیا ګاڼې د دنیا روزګار د دنیا کاروبارونه د هر څه واړې دي او ته ډېر لوی لږ سبحان الله ووایه که نه هر څه واړې دي ته لوی خدایا ستا شان لوی دی ستا یا الله رتبه لویه ده ستا خدای کمال لوی ستا درجات ډېر اوچت دي او زما وړوکې ذهن به د خدای پاک یا ستاسو وړوکې ذهن به د الله لوی بادشاهیت څنګه احاطه کې راولي الله ته په خپله ځان معلوم دی چې خدای څومره لوی دی اما ستا ذهن کار نه کوي ما ورته دی د دنیا انجینران فلسفران سیزدانان حکمرانان راولا امریکا برطانیه جاپان چین ټول راولا او مات دې د اسمان ویخ را لاندې کی جواب را کې را لاندې आवाज را نه دی اسه کسان سره ماته دا کسان بس بدلګیا دي نور کسان وی چې بدبولی شي پیښو دا کسان پیښه خو زم تاسو پیښو زم پیښه د اسمان سر څوک را لاندې کولی شي لکه आवाज وکړه ګاډي کې پټرول چوا روانو سره نور چوا روانو سره دا له بده ټکو پړکو شوي د اسمان سر بر لاندې نه کی د زمکی سر به څوک را لاندې کی جاس کې وخی جزا که په ګاډي کې تګرانی جاس کې روانو سا نه به د اسمان سر را لاندې کی نه به د زمکی سر را لاندې کی چې کوم الله چې هغه اسمان پیدا کړی او کوم الله چې ځمکه پیدا کړې ده ته چې د ځمکې د اسمان سر نشي موندلی نو د الله لویوالي به څونه لوی وي الله به څونه لوی وي الله به څونه لوی وي الله به څونه لوی وي چې الله به څونه لوی مبارک ولاړ دی او د رب العالمین نظام ته وګوره بیدار شي جي چې موز یو که که نه نو موز یو که سم موز پیږې که نه پوهېږې ناګنه سلام یې وګرځه چې ویې که ته په اس باندې یو مېلمه را دننه شه په اس باندې سور دی خواجه غریب النواز معین الدین چشتي مبارک کې د مېلمه ډېر قدر و چې داسې ورته وکتو نو د خپل ګدۍ نه پاڅېده چې دا خو څوک مېلمه راغی ځکه چې په سر باندې وکتو نو ښکلې پټکي ورته پروت و چې مخ ته یې ولو کتو نو ښکلې سپینه ږیره وه چې جامو ته یې ولو کتو نو سپینې جامې وي چې لاس کې یې ورته وکتو نو غټې تسبیح وي بس په نیکانو خلکو به د نیکانو اثر کېږي په نیکانو خلکو به بدی مبارک چې داسې وکته ورغې نمبره کې خو د اس هغه مهار ونیو واګې ونیوه په مزه مزیدي پې سور دی وری وسته هغه اسې ولې یو ځای ته وتړو حضرت ته وایي قربان راکوشه په احترام باندې چې راکوزي که مصافحه او معانقې ورسره وکوې کم جانماز باندې چې دی ناستو هغه جانماز لی دقه مشر سپینګیري انسان راوسته دی کینو مسلم داره چې ملما در لدر شي احترامن به په ښځې کې کینې احترام به د سړي مشي کې د سره دغه حوصله افزایي وشي او بیا د هغه د پاره څه نه څه د خدمت هغه موقع به درته میلو شي نو کوه نو دوی داسې ګیر چاپېره ګوري یو مزیدار غونچک ده خواجه غریب النواز معین الدین چشتي مبارک په نظر ولګېده
چې داسې ولګېده بس هغه ښایسته مزېداره غټه غونچه کې روشو کوله یوې راوغې مزېداره وینځله. نن سبا زمونږ او ستاسو دا مسلمانان چې کوم وخت کې سودا لي که نه په بازار کې که پلیل یا نور سالی یا بل داسې شي وي هغه اینځي نه سیو دی هلکه امرود ووینځه که نه دا سپا دي دا سپا دي. دا هغه سړی کوي چې سم د اکبر بادشاه لټي که داسې نه ده ویم تم پاکې ځه بس تا لاسونه هم پاک دي پام کوه چې په ټول عمر کې لاسونه مو نه وینځې همداسې ګرځه به تم پاکې ولې ته پلیت یې څه ته کلمه وی مسلمان نه ښایسته پاک شته په کلمه باندې خو سړی مسلمان دی او ښه بدن یې ښه صفا دی خو ما تا ته د حضور نقشه پرته ده که نه نو د باندې مسله داره چې اینځي به نګرې اول ورته لاسونه اینځي بیا هغه مزیدار انګوري وینځل صفې که دوړې موړې ته لرکې پلیټ یې مزیدار کېښه چې ووینځلی شي انګور نورم خندا شروع کا او چې کوم ځای کې ذکر کوي هغه خو به خامخا خندا کوي او چې څوک یې خوري هغه په خپله ذاکري نو بیا خو نورم بس داسې دی پلیټ ته نظر شه که نه دا یو دانه چې کوله نو ډېر په احترام یې ورلرلو کېښوه اگلو را دے دا نک نک انسان چه دا کم راغلی دی مزیدار گیرے دا مزیدار پٹکی مزیداری جامی پبدن بانڈی دی دام سمامونی انسان دی دام سید دے حضور مبارک دا خاندان دے دام سید دے د مبارک نام دا سید خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ مبارک نام دا مجذوب دی مجذوب بالکل فنا فی اللہ والا درجہ کے کیے نولو چکل تو عام خوری نو ٹھول تو عام پلیٹی خوڑے لو بچی یو خطا پنازو ادابانی دا غن شکرو شکولو یو دی دما دا پیغمبر مبارک بسنت بانی عمل کرو بلغتو آن چی دی اگا دی صفا کو دی وینزلو بل چی ما نظر واشلو نو طول غن چک حلالو آئے ہائے ہائے ماوی چی بس استل سما غزار آلا سم غزار آلا دا مبارک لا سنر آلا نو ذکر می قربان ما پا عمر خود کی دون غنچک ندی خورزی و سودا نی خورم خود دی حلال و دا وجر آبان دیر مزیدارو لگی دو توی قربان با دیر خدا نو دیور توی اوری گزم دل صدر کم کنا جیب تیلاس کی پیسی ور کی دسر زامبیل زامبیل تیلاس کی جائی کی لاس ورمند اوچا روٹے تے روخ کا آئے اس موتا تا جدار ہے کہ شیلہ بیلہ دا جیب ندیلہ مولا بارو اوچا روٹے چتا پیشی برے تے روخ کے بھی تا خویلہ تی اوچا روٹے تے روخ کا رازے جی دی اوچا روٹے کے کمال چتا کنا اور بیا دا نیکانو صلحاو اور دا مجذوب دی جی کہ کل قربان ابراہیمی قندوزی رحمت اللہ علیہ مبارک اگر اخبر زامبیل دلاس کلو اچھر اٹھے تیرا واغ استلا اگر بخبل خلکی ہوا لاغی پورے لاڑن خطلے اور توئی بچی آئے ظاہر دن برابر دے روٹے اخرچی انشاءاللہ باطن دن برابر شی خبر خود باطن کوا چه دارنا دی سینہ دی دننا دا انوار و برکاتو نڈکی او دا بدنکانو پا صحبت کی ملاوی گی کنا او کنا جی دا ملاوی گی خوچی چا دا خوان واغشتا شرط پا کی دا دی چه چا دا دی مزا واغشتا نو بیا تا پوس کوا چه خوانیو سنگا دی رازی جی دا رب العالمین جل لکه دا خو ناوخته شوی دی نا خوی جوزلا لگیه ما دا ما کڑے لگ ولانا دا کنا پا 15 منٹ کم پا 12 سدری دلی دا زیم جوسم لا وقتی دی
او زه خدي په باندې ته مې خیال شو بد دا و خبره به صرف زه ته رسوم بس نوره به لګیو که خیرې بلې جمعه کې به بیا ووایو انشاءالله ای ګلو راځې ابراهیمي قندوزي مبارک شي ورلکل روټۍ ورکلا روټۍ وله ورکه چې روټۍ ورله ورکلا بچیه شابه زما په مخ کې وخوره زه در کومه ډېره ښه اے گلونو خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ د ابراہیمی قندوزی مبارک دلاس نروٹر آواز دلا او شکل قربان اخوڑلا تیرے کڑلا داغ دخلی لاڑی داغ سینی تلاڑے نو قربان دا سی انقلابی بدن کی شورا شلو چی دنیا و تخزل اخکار شلے بالکل وته صفر بټه صفر دنیا کار شو اوه اے چې څنګه دی لاړو کنه لاړو اعلان کړل خپل خپلوانو ته خپل خپلوانو باغ زما دی میوي پکې باغ زما پیسې کې رسیدلی میوي پکې دی قربان دا خل باغ دا اللہ وتوی قربان دا باغ دا اللہ توی قربان دا باغ دا اغخ کل خدای دا نم نا قربانو ما چه کم رب مال را کھڑے دا پلار پا وراثت کی تما دنیا نا دا پکار خلقو تیوی قربان دا میوی امتزان لو شکوے ارستیو شکوے دین حجرت کو سمرقند ترا روان آئے ہائے ہائے اس بتوی چه ولی دنیا خانه دا سن خدا دنیا هم خدا خوا دنیا دیم خدای زمونږ خیسته کې خیرت هم راله خدای خیسته کې چې دنیا د سړي جومات به جوړی لاره به جوړی فقیرانو مسکینانو محتاج سره دنیا هم د خدای نه غواړه خو چې په دنیا د نه خدای هیر شي نو بیا بس خبره بل شان ده ځکه عبدالرحمن بابا یې فرمایي دنیا خدا آئے دنیا خدا خو چې الله در نه هیر نشي دنیا خدای ہوچی اللہ در نہیر نشی کہ اللہ ہیر شی دغوار دی خزلے کہ اللہ ہیر شی دغوار دی اللہ کا دا شیر میں دا والد گرامی ہوئی خواہ ادھران سے اللہ دی ملڈیر خیرون ورکی پکا ورکی ما تا والد صاحبم شیرون کلنا کل ردابم مدمو والد صاحب وی اگی مبارک میں شکل تقریر کاؤ دا شیر بے پکی ہوئی دا موقع مناسب نزک ما موقع مناسب کی ہوئی اے گلن رائے وی آئے دنیا خدا خوچ اللہ در نہیں رشی کہ اللہ ہی رشی دغوار دی خزلے مبارک تا دعا شلا زکاغو تا دعا کلا روٹے خوڑلا بچی آیا ما بانے دی سنگ میو خوڑلا انشاءاللہ اڑتا بدی خکولی میو دا اللہ دا مینی اللہ در کی واہ 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 دڑ میو یو دنگورو میو یو دڑ میو دا اللہ مینا بمیلوشی اللہ 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 دا ترانے بدی پا زبان بانے راشی زکاة الرحمن بابا یہ فرمائی بادشاہی 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 دا فقیرانو پا دعا شیعہ ز عبدالرحمن حل بادشاہ شما شگدا شما ز عبدالرحمن حل بادشاہ شم شگدا شما دا خکول خلقو جی او پا دعا بانے اللہ دی کم مقام تو رسول کم شان تو رسول انشاءاللہ انشاءاللہ
د سمرقند سفر با د خواجہ غریب النواز دا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مبارک را روانه جمعه کې خیر بیا ذکر کو الله دې زموږ استاد د ټولو د نیکانو صلاح سره محبت او مینه نصیب خپل پیغمبر مبارک درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و عترته بيد كل معلوم لك الہ العالمین زو په حال باندې رحم وکي گناهونو باندې د قلم را کاږي هر قسم ظالمانو مشانو کې نګر منافقانو غوکرانو مزدانو حاسدانو نا الہ العالمین جل جلالہ من طول محفوظ سامان کے بچو ساتھ دے الہ العالمین کریم ربا زمون د فیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا غلام نقشبندی سے پقبر انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے والا قبر کی خوشحال ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان بابا شیف تنگی وی پھر صبح ٹول اولیاء صلحات قیام مشایخ صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی چشتی مبارکی تمام اولیاء کرام سردار خطب ربانی محوی سبحانے دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید صاحب سواد سے بڑی صاحب سرکانوں سے صاحب دامان خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چکم دا تذکری منگا دا غی مبارکو کی یا اللہ دا تمام اولیاء تا دے نیکانو صلح زمونگ والدین کریمین ستاسو مشران زمونگ مشران دا پیغمبر پاک مبارک طولو امتیانو تا دی اللہ ردی ثوابو نورو دا طولو دی اللہ پاک درجات بلند کی دا پاکانو دا نیکانو دا صلحو دا اتقیو مشایو پا خاطر پا توفیل پا حرمت اللہ من فقیرانو بانے خصوصی رحمتونا بیماران چسونی کورونو کی اسپتارونو کی نارینا زنانا ماشومان بڑاگان زوانان طولو تا پا اخلاص دو کہ خدای طولو لخپل لاڑی دوئی نعمت اللہ صرف دی والد محترم دعا کی یاد کی جرامان سے دی کور والا امون دا ٹکدار سے دی والد سے بم بیمار دین پا خپل نور سود ستا سکورونو کی بیمارانی ستا سکورونو کی دا چا پا کورونو کی چی بیماری دا پا دعا کے بخالت نکو ما دا زمان ایمان دی الحمدللہ مونگ دا صاحبانو دا سے نقشہ خوڑی دا چی بخالت نکو که خیری اگر اللہ تا معلوم دا یا اللہ چی سون بیمارانی کورونو کی اسفت نارینا زنانا طولو لخدای سر زمگ اخبر لاڑی دوئی کریم رب جل جلہو دا مشران نوجوانان چدل زین رازی دا جمعی مبارکی پورس بانے لا سنتا تکشکل کری دخپل جاہ و جلال پا خاطر دخپل ربوبیت و سمدیت پا خاطر دخپل چت ششان و مرتبی پا خاطر بیت اللہ شریف دا طور غلاب پا خاطر نیزاب رحمت مقام ابراہیمی حجر اسود سے صفا مروہ دا شہر اللہ پا خاطر دا مدینی منوری دا جنان دا ودوحا مخو واللیل مبارک و ظلم پا خاطر دا بدر و دا خود دا شہدائی کرام پا خاطر یا اللہ دا حضور مبارک دا غون خاندان ازواج متحرات پا خاطر دا سید نصاف فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ مبارک پا خاطر دا امام حسن امام شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی مبارک پا خاطر دا تمام اولیاء پا خاطر دا تمام صحابہ پا خاطر دا طول نیکانو پا خاطر یا اللہ کریم دا سنیت دا مرگرو نیولی سرزمہ والا پدیلہ سنو کی خدا یا دیر 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 خیر نو برکت ومال اولادی برکت کی دربار شریف خادمین معاونین اراکین تو ټول د خدای خوشاله ختم مبارک دورات نذیری مبارک د الله د نمونو د حضور مبارک درودونو د نورم خوشبوئی سیوا د چمنستان الله د خوشبوئی نورم سیوا دا مرګری خادمین عاشقان ټول سر زما خدای درستخانه سر زما سر سبز شاداب کا دا دون جامع دعا د خو چې چاپی وي د الله کریم ربا درستخانونه خیسته کا دستخانونه خیسته کا پسو سر پرومال کنا پا کل کل توامونو کل کل توامونو ور سر چکندی صلاتونو ور سر پروٹونو ور پسید مشروبات اللہ تعالیٰ پا کل کل نعمتونو پا دنیا کم زمون دستخان مزیدار کا او یا اللہ دا جنت نعمتونو بانے مغا دستخان والا مزیدار دنیا ہم خیستہ کرا آخرت ہم خیال خیستہ کا مونگ دا اللہ نے سو گوارو دوانا گوارو سو گوارو جواب را کسو نا گوارو ہم تے دنیا خیستہ گوارو ہم تے آخرت خیستہ گوارو دوانا اللہ خدا خیستہ کا کریم رب جل جا دا بازی مرگری دا سید محمد سے اور اسحاق سے دا دی دا دعا درخواست کرے دی دا لندن نا دا مرگری ڈاکٹر سے دا دعا درخواست کی لندن کی وطن ناستیجی لائے ہوتا اگل تا گوری بعضی کسان بنور زینو کی لائیو مرگری گوری ٹول لائیو مرگری دی اللہ خوشحال ہے اللہ یہ ٹولو اللہ خیر ورکی کم کسانی چیوریو دا اللہ پیوی اغلدم خدای خیر ورکی چی شرکی اغلدی چسونا کسانو تے شرک نو خدای دو مقا نبدے غلا دا زیاد بلکی ورکی ٹول مرگری دی خدای خوش مال اولاد کے اللہ را ٹولو برکتو نگیری ٹولم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نمبر ایک جاس کی بیت اللہ شریف دا مدینی جانا اللہ بولو مال اولاد کے ملا دیر برکتو نکی فلسطین مسلمانان کشمیر مسلمانان دا
دا بوسینا مسلمان ټول صلی الله علیه وسلم امدادونه شامله مونږ ته دوه کلام د مرګ خسرې د قران کریم دی خدمت کې دنیا ګور ګورته ورس مقصد د خدای رضا د خدای دار قائد جهان گواندی تا جنت الفردوس کې خدای اعلی او بالا مقام نصیب کی دم یو مرګری د جمعې په حرم مبارک کې غالب سبحان الله اوې کور والا مسلمان شون زوی مسره د نن سار ما یو کس ته ټلیفون کې مې لکه را تیار شډیر خپل ټیم کې نه مونږ جمعه درالم ما ته وی مولوی صاحب لگ زده خواکیږي مې ولی کمزه وی ایرپورټ کې مې وی بس جاسته نیمه غنټه پاتې ده جاسته خيجه مې سکه وی عمرې روانه په خدای یقینو کې په خدای الکه مې خدای د نامې نه دیدارش ما ته وی ما ته خو یاد به خوش به دارنګ نه د ایرپورټ کله دیږي سبحان الله لو کله نه کله دیرنګ کې پورا کار کیږي بعد کسان مسکالو وی کله مسکالو کار نه کوي چې کله سره پیسې نو خیر دی اکو کې نو مسکال چاته کې کنه چې وی چې کال را پسیږي مسکالو ته ګوره سره ملاويږي دا سړی طبيعت خرابای چې کالو کې سنا سفیده به ملو شي که خیر الله سره زما دا محبت او مینه قبول کامین وي ما ته یو کسرینګو کوئی مولانا سے مې ها نن ډیر مخ کې لګې کو رنگونه کول نو ما به دغه کو چې داس یو ډیر یو کو یو بار یو ک بارا نو بیا په سیمو کې مې دا یو سړی جو خود متحرک دي ډیر زیات جو پسې هالو ما ته وی مې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم مې خیر خودی کنه وی جی رور مې مړ دې مې جنازې لراشي مې پرین شو پتا شه چې خدای دغه رور لدا سه ګولالي رور ور کړی چې بال بسکاله ته ما ته کې چې زما د رو جنازې لراشه مې څنګه دې مې دغه څه بده جیمی کدا څه یا تو لاشه به جمعای د کوا خو چې کله د موقعي او پداسې موقع چونه کې نو کله به کې الله دې مو تاسو ټول دیندار کی نو مام کال کړو خو غم کړو الله زموږ استاد د ټولو دغه مبارک زینو کې دعاګانو کیسي پیدا کی چې کوم مرګري تری دی الله دې او تمون په دعا کې ور یاد کی او چې مونږ لاړ شو که خیری مونږ هم دعا کړو دلته هم کول ته الله زموږ ټولو داسيري قبول کی ځل کذل کریم الله په یو غدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله په اخلاص